هر قول هر عمل د محترم امام الانبیاء امام الانبیاء نبی اکرم د محترم امام الانبیاء نبی اکرم د محترم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د ننګرهار د ملي تلویزیون او رادیو ډېر زیات عزتمن اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ خوشحاله په خپلو کارونو کې بریالي او خپلو دغو مبارکو درسونو ته متوجه وئ. مسلمانانو نن د موږ او تاسې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم د درسونو د سلسلې نه 82 درس دی. حتما تاسو ته یاد ده چې په 81 درس کې موږ او تاسې دې ته رسېدلي وو چې موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم بطن نخلې ته راغی. بطن نخلې ته راغی کله چې د طایف نه راوګرځېدو. د نخله په مقام کې نو د موږ د سیرت علما کرام چې دی که نه وایي چې ده څو شپې تېرې کړې څو شپې په دې ځای کې تېرې کړې وخت تېر کې او غوره سیرت دا یو کتاب دی هغې کې لیکلي چې 10 شپې تېرې کړې 10 شپې دلته د تېرې کړې او 10 شپې چې دی که نه هلته په طایف کې تېرې کړې وې. د طایف خلکو چې کوم وضعیت د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره وکړ هغه ډېر خراب وضعیت و او ډېر زیات بیکاره حالت سره د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم مخامخ شو د دوی د وجې نه. مګر دلته چې کله د دیره شو یو څه وخت تېر کړه لکه ما چې درته ویل چې 10 شپې تېرې کړې یا 10 ورځې دلته تېرې کړې. په دې ځای کې الله تعالی جل جلاله د موږ د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره مسلمانانو دا کومک وکړي چې دلته انسانان نه پیرانو ته الله تعالی توفیق ورکړي پیران مسلمانان شو. پیرانو چې دی که ایمان راوړو او یوازې دا نه چې دوی ایمان راوړو مسلمانانو دوی د دې ځای نه داعیان هم جوړ شو. خپل قوم ته چې لاړه خپل ولس ته چې لاړه خپلو خلکو ته چې لاړه هغلته هغوی ته دعوت هم ورکړي او د دې دعوت په نتیجه کې الله جل جلاله د دوی د قوم نه 300 تنه دا مسلمانان کړو. 300 تنه مسلمانان شو. نو د دې پیرانو د مسلمانۍ د وجې نه د مسلمانېدلو د وجې نه د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته نورم چې دی که نه جرأت په لاس باندې ورغی نورم خوشحاله شو او هغه جوش او ولوله چې ده که نه د اسلامي دعوت په باره کې نورم تیزه شوله او ډېره شوله. نو د دې وجې نه ده سره چې کوم خاص آزاد کړی شوی غلام و زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه هغه ته ویل چې د مکې په طرف باندې ځو. یعنې د موږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره دا شوق پیدا شو چې زه بیرته ځمه مکې معظمې ته او هلته خلکو ته بیا دعوت ورکوم. ما خپل دعوت لکه څنګه چې مخکې مې شروع کړی و په هغه ډول باندې بیا کوم. نو هغه ورته څه وایي هغه ورته وایي چې ته څنګه مطلب هلته ځې کیف تدخل علیهم هغوی ته څنګه ورځي وقد اخرجوک هغه خو ته ایستلی که نه
زید رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وی ته څنګه بیا ورځې؟ هغه ته د مکې معظمې نه ایستلی یو بیا ورځې ورته، ځکه هغه ته خو دا حالت معلوم و د هماغوی د بد وضعیت د وجې نه، د دعوت نه قبلولو د وجې نه، د مخالفت د وجې نه، د تصادم او د ټکر د وجې نه د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم دې ته اړ شوی و چې دې ځای لاړ شي او نور خلکو ته چې دی که نه دعوت ورکړي. طایف خلک په نظر کې نیولي وو. نو ورته وایي چې هغه خو ته ایستلی، ته مطلب بیا څنګه ځې هلته ولې؟ فقال یا زید، د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي چې ای زیده ان الله جاعل لما تراه فرجا و مخرجا. ان الله بشک الله تعالی چې دی جاعل ګرځونکی دی لما تراه هغه څه ته چې ته یې ګورې، چې ته ته تشویش لرې، ته چې په دې اړوند مشوش یې، هغې ته به الله تعالی جل جلاله فرجا و مخرجا بس یوه لاره چې ده که نه مخرج دا به پیدا کړي. الله تعالی جل جلاله به موږ سره کومک وکړي. وان الله ناصر دینه، وان الله ناصر دینه ومظهر نبیه. الله تعالی جل جلاله خپل دین سره کومک کوي او خپل نبی صلی الله علیه و آله وسلم چې دی که نه دا کامیابوي. ته دې باره کې تشویق مه کوه. الرحیق المختوم سلم الصفا. نو دا خبره چې کله ورته وکړله، دې ځای نه دوی زیاتي روان شو. دې ځای نه چې روان شو نو د حرا مقام ته ورسېدل. د حرا هغه ځای چې د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم باندې اوله دفعه وحی نازل شوی و، دې ځای ته ورسېدل. دې ځای چې ورسېده نو خپله راسن خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مکې معظمې ته نشي تللی. هغه کافران خو بیا مخالفت کوي، بیا لانجې جوړوي، بیا مشکل جوړوي. نو دې ځای کې عبدالله ابن اریقط دا د ولیدو ورته وویل چې ته لاړ شه. اخنس ابن شریق ده ته ووایه چې ما ته پناه راکړي. ده په پناه کې به زه مکې معظمې ته چې دی یا ښار ته دې ته به کوشم. هغه ورته ووایي چې انا حلیف قریشن، زه د قریشو حلیف یم. ورفض اجارة النبي صلی الله علیه و آله وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پناه چې دې غوښته هغه رد کړه. ورته زه دا نشم ورکولی، دا پناه چې ده زه دغه ته نشم ورکولی، زه دا کار نشم کولی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې کله خبره بیرته ورسېده نو هغه بیا همدغه عبدالله دا چې د سهیل ابن عمر ته ولېږلو. سهیل ابن عمر هغه ته یې ولېږلو. هغه ته یې ولېږلو چې ته هغه ته دا خبره وکړه. نو سهیل ورته وایي چې بنو عامر چې دی د بنو کعب په مقابل کې پناه نشي ورکولی، زه هم دا کار نشم کولی. نو هغه هم دغه پناه د موږ د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې وکړه دا رد کړله. وایي زه دا کار نشم کولی. درېیمه دفعه هم دغه سړی عبدالله ابن اریقط دی چې دی که نه دی ولېږلو مطعم ابن عدي ته. مطعم ابن عدي هغه ته یې ولېږلو. هغه ته یې ویلي چې داسې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دی که نه تا سره چې دی داسې یو خبره کول غواړي چې ته ده ته پناه ورکړي، د ده حمایه وکړي، دی به راشي دلته د الله تعالی جل جلاله پیغام به رسي. او دا ګوره مسلمانانو یاد ساتئ، تنها دا پناه غوښتل نه و چې دلته ژوند وکړي. لکه مثلا ځینې کسان چې دي هغوی په یو ځای کې فقط ژوند کول غواړي، تنها ژوند، ګټه کول، خپل ځان ته چې دی که نه اسودګي او آرام ورکول. دی مطلب یې موږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هره دفعه چې دا عبدالله لېږلو دا خبره به ورته کول چې زه به د الله پیغام رسوم خلکو ته، ما ته به ته پناه راکوي داسې ډول باندې پناه چې زه به د الله جل جلاله پیغام خلکو ته رسوم. هره دفعه هر یو ته دا خبره کړې ده. نو اوس د هغو خلکو چې تنها ژوند کول غواړي، تنها ګټه کول غواړي، تنها د خپل بدن یا د خپل کورنۍ، د خپل ځان د آرام په فکر کې د هغې خلکو او د موږ د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د حالت په باره کې څومره فرق راځي.
نو مطعم ابن عدي چې دا دریم کس ته چې کله عبدالله ورغی ورته ویلې چې دغسې موضوع ده رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې دی که نه دا اتا په پناه کې غواړي چې دلته راشي نو هغه ورته څه وي هغه ورته قل لمحمد محمد ته ووایه فلیأتي رادي شي بس خلاص هغه چې پناه غوښتې زه دې ته آماده یم رادي شي نو دلته مختلف روایات دي خو یو روایت کې مسلمانانو دام راغلي چې مطعم ابن عدي خپله ورغی هلته ورغی او د هغې ځای نه زموږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې دی که نه دی راښکته کې مکې معظمې ښار ته چې دی راغی مسجد حرام ته دلته راغی او یو روایت کې دام راغلي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته چې کله دا سړی ورغی عبدالله دا چې کله ورغی نو دی ورسره راغی اوله شپه راسن دوی د مطعم کره وکړه مطعم کره اوله شپه وکړله اوله شپه دلته تېره کړله بیا په سبا باندې مطعم خپله د شپږ زامن یا و دیني کتابونو کې د موږ راغلي چې شپږ زامن د ده او یو زامن د ده چې دي که نه هغه د ده سره ملګري شو او څه خیل ملګري غیر مصالح نه مصالح به یې ملګري و مصالح ورسره ملګري وو او لاندې چې دی مسجد حرام ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا کافر وی دا کافر ورته دومره اندازې ته په خپله خبره باندې کلک ولاړ دی په خپله وعده باندې دومره کلک ولاړ دی و رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته طواف وکړه او هغه چې د خپلو زامنو ته وویلې دا شپږ یو زامن چې مصالح دلته دي ورته د کعبې مبارکې په کنجونو کې تاسې ودرېږئ او د نه چې دی که نه دفاع کوئ د کعبې مبارکې په کنجونو کې ودرېږئ او د دې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه تاسې څه کوئ تاسې د دفاع کوئ او هغه مشرکانو صنادید لوی مشرانې او ټول ګوري د حالت ته دوی حیران شو دا څه کوي دا څه عجیبه پیښه وشوله داسې خو کله نه کېدل مطعم ابن عدي خو مسلمان نه دی بالکل ده نو څنګه دا کار وکړي نو ابو سفیان دام قومي مشر و او ډېر مؤثر سړی و وروسته مسلمان شوی دی نو هغه چې دی هغه راغی مطعم ته وایي څه ورته وایي امجیر انت ام تابع نه تا پناه ورته ورکړې ده که نه دین دې منلی دی د دې پیغمبر دین دې منلی تا پناه ورکړې ده ته که نه د دې پیغمبر دین دې منلی هغه ورته وایي چې نه ما پناه ورکړې ده دین مې نه دی منلی د اسلام دین چې دی که نه دا ما نه دی منلی مسلمان شوی نه یم خو دونه ده چې ما دته پناه ورکړې ده نو هغه ورته څه وي اذن لا نغفر ذمتک قد اجرنا من اجرته وی بس نو دا تا چې کومه ذمه دې ده کړې ده یا پناه دې ورته ورکړې ده دې ته مونږ هم احترام لرو دې چې دی مخالفت مونږ نه کوو دا ماتوو مونږ نه اذن لا نغفر ذمتک تا دا ذمه چې ده که نه تا دا وعده تا دا پناه ورکول دا مونږ خرابو لا نغفر معنا ده لا ننقضو لا نغفر معنا لا ننقضو نه ماتوو او دی باره کې چې دی که نه غدر نه کو ولا نغدر بجوارک وعهدک تا په دې پناه باندې او په دې عهد باندې مونږ چې دی که نه ولاړو بس خلاص مونږ هم پناه ورته ورکړې ده سیرة المصطفى 292 صفحه اول جلد الرحیق المختوم 199 صفحه مسلمانانو رسول صلی الله علیه و آله وسلم راغی جمعات طواف شروع کړ روایتو کې راغلي چې طواف یې وکړي حجر اسود چې دی که نه هغه یې موچي کې ښکلي کې د هغې نه وروسته مونځ هم وکړي 2 رکعته مونځ او چې کله دا ټول کارونه ختم شو د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور په طرف روان شو زه کور ته خو څه نه دی لاړ که نه دا دونه سفر چې کړی ده دونه مسافري کړې کور یې پرېښی ماشومان یې پرېښي کور ته نه دی لیدلی کور ته نه دی لاړ نو دی د کور په طرف روان شو او دغه مطعم ابن عدي چې دی مسلمان نو خو ده ته یې پناه ورکړې وه وی دی چې په خپله ورسره
او د شپږو یا د 7 زامنو سره مصالح په بدرګه باندې تر دې پورې لاړ چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې ده کنه هغه په کور باندې ورننستو. هغه چې کله کور ته ننوتو د هغې نه وروسته بیا دا خلک چې وکړه دا ته راوګرځي، یعنې هغې دې کافر په خپله وعده باندې وفا وکړله، مخالفت یې د خپلې وعدې نه ونه کړ، وعده یې خپله ماته نه کړله. او نورو کافرانو چې دی که نه نورو کافرانو هغه هم دې خبرې ته چې دی که نه احترام ولرلو، په احترام باندې ورته قایل شو. او ځینې روایتو کې دا هم راغلي وی چې دا مطعم ابن عدي په یوه سورلۍ باندې سورو خلکو یې عام اعلان وکړ چې ما ګوره محمد ته پناه ورکړې صلی الله علیه و آله وسلم، د مخالفت به نه کوئ تاسې، دا به راټئ نه، ده ته به تکلیف نه ورکوئ. خو دا خو په زور باندې دا کار کولو، دی په زاریو باندې نه کولو، په عذر باندې نه کولو. او هغې خلکو هم چې دی که نه بې احترام ورته وکړ. مسلمانانو دلته یوې خبرې ته باید موږ تاسې متوجه شو. موږ پیغمبر د الله تعالی جل جلاله استازی او لوی شخص او د الله تعالی جل جلاله دین خلکو ته وړاندې کولو. مطعم ابن عدي دا کافر وو، د کافرانو مشر وو، هغه د دین مخالفت کولو، هغه د دین سره جوړ نه وو، خو هغه دته پناه ورکړه، په هغه خپله وعده باندې کلک ولاړو. ځکه د انسان کار دا دی، د انسان مسلمان پرېږده، مسلمان خو پرېږده، د انسان کار دا دی چې واده وکړي، واده بیا نه ماتوي. او بیا چې مسلمان هم شي دویم صفت هم پیدا کړي. یو صفت انسانیت دی، دویم صفت چې دی که نه مسلماني. نو دا دواړه صفتونه چې سړي کې جمع شي، هغه خپله واده کله ماتوي، د خپلې وعدې نه کله مخالفت کوي، دی اوس لګېږي چېرته، شان سره یې کله لګېږي. خو د موږ په پیغمبر باندې څونه اثر کړی و مسلمانانو، دا چې اوس متوجه شئ. کله چې د بدر په غزا کې کافرانو ماتې وخوړله، 80 نفره یې مړه شو، 80 نفره او 80 نفره چې دي که نه هغه بندیان ونیول شو. دا 80 نفره چې دي که نه دا بندیان دي. نو د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم دومره اندازې ته وفادار او دومره اندازې ته شکرګزار او مؤمن انسان دی. هغه څه وی؟ هغه وی لو کان المطعم ابن عدي حیا ثم کلمني فی هؤلاء النتنا. وی چې که چېرته مطعم ابن عدي ژوندی وی، مطعم ژوندی وی او ما سره د دې خلکو باره کې خبره کړې وی چېرته دا ته خوشې که 80 نفره 80 کسان اسیران وی که د ما سره یې په دې اړوند خبره کړې وی نو څه وی؟ لترکتهم له وی دا به مو ورته پرېښې وی، وی دا خلک به ما ورته پرېښې وی. اوس سړی مړ دی، د دې نه مخکې د سیرت علما وی مطعم ته الله تعالی جل جلاله اسلام نصیب نه کړ. زوی مسلمان شو، جبیر ابن مطعم لوی صحابي دی دا، مګر پلار چې دی که نه سره دی چې پیغمبر ته پناه ورکړه، د پیغمبر ساتنه یې وکړه، پیغمبر سره کلک ودرېدو، مګر هغه ته الله تعالی جل جلاله ایمان نصیب نه کړ. خو د موږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څومره وفادار انسان دی، څومره شکرګزار انسان دی او څومره د خلکو احسان ته متوجه دی. دی وی که دا مطعم ژوندی وی او ما سره د دې خلکو باره کې خبره کړې او ټول مې خوشي کول ورته، هغه ته مې خوشي کول. او موږ او تاسې په خپله ټولنه کې چې ګورو ډېر کرکټر سړی حیرانېږي، بالکل ډېرو خلکو سره نیکي وکړه، هر ډول نیکي چې ورسره وکړي نو هغه دیا د ایستل خو پرېږده چې دیا د ایستلي، تا په خلاف باندې بیا خپل زور استعمالوي، تا په خلاف باندې هم کارونه کوي. یعنې سړی توبهګار کړي چې زه به بیا چا سره نیکي نه کوم. او دا کار چې د مسلمانانو یوازې دا نه چې د سړي ته تاوان رسوي، دا د اسلام دین ته هم تاوان رسوي، ټولنې ته هم تاوان رسوي، ټولنې ګټې هغه ټولې خرابېږي. ځکه یو مسلمان چې دی که نه، مسلمان یو انسان، هغه باید تل د خلکو ښېګڼې چې دي که نه دا باید په نظر کې ونیسي، د هغې شکرګزاري باید وکړي، د هغې په خلاف باندې یا د هغه په خلاف باندې چا چې ورسره نیکي کړې ده، چا چې ورسره احسان کړی د هغو په خلاف به نه درېږي. ځکه دا کار چې دی که نه دا نه د دپاره په دنیا کې ګټور دی او نه ورته په دین کې ګټور دی. مسلمانانو یعنې هر څوک چې د پیغمبر سیرت یادوي، د پیغمبر په سیرت باندې ځي، د پیغمبر سیرت یې خوښي، د هغه دپاره پکار ده چې پیغمبر یې دغسې د احساناتو خیال ساتلو، نو دی هم باید د احساناتو خیال وساتي، مخالفت باید ونه کړي. الرحیق المختوم 1 صفحه
او د بخاري شریف کې هم دا حدیث راغلی 583 صفحه او دویم جلد. مسلمانانو دا د موږ او تاسې 82 درس و 82 او راتلونکی درس چې دی انشاءالله چې 83 درس جوړیږي دا به د موږ او تاسې د نبوت د 10 کال پای کې یا د نبوت د 10 کال په اخر کې چې څه پیښ شوي دي په هغې باندې به خبره کوو. تر هغې پورې زه تاسې په الله تعالی جل جلاله باندې سپارم. دنیا او آخرت کې تاسې ته ځان ته د رادیو او تلویزیون ټولو کارکوونکو ته ټول اسلامي ملت ته د افغانستان او د ټول اسلامي امت ته کامیابي غواړم. الله تعالی جل جلاله کامیاب لره. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.